بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 12 بایولوژي دا پدې کې موږ یو ټاپک کوو میل انفرټیلیټي. دوه ټکي دي، یو دی میل بل دی انفرټیلیټي. انفرټیلیټي موږ دې ته وایو چې کله یو سړی یا یو ښځه هغو کې د بچو پیدا کولو صلاحیت نه وي، څه وجوهاتو د وجې نه، په اردو کې دې ته موږ وایو بانجپن، چې بچی نه پیدا کېږي، نو دې ته موږ وایو انفرټیلیټي. د واده نه پس ښځه یا سړی دوی کې څه مسله راشي، یا د سړي مسله یا د ښځې مسله بچی نه پیدا کېږي، نو دې ته موږ وایو انفرټیلیټي. خو ټاپک زموږ سره دی میل انفرټیلیټي. د دې خبرې مطلب دا دی زموږ سره چې کوم میل دی، چې د میل د طرفه څه مسله راشي او بچی پیدا کولو صلاحیت پکې نه وي، نو دغې ته موږ میل انفرټیلیټي وایو. د دې ډیفینیشن اول انفرټیلیټي سره چې the failure of achieving young one is called infertility. چې زموږ سره ینګ ون نه پیدا کېږي، مطلب ماشومان نه پیدا کېږي، یا موږ د دې په ځای که فرض کا پریګنینسیز ولیکمه چې کومه ښځه چې ده د هغې پریګنینسي نه کېږي د واده نه بعد، نو دغې ته موږ وایو انفرټیلیټي. خو موږ به د سړي خبرې کوو، نو وبه کېږي condition may be occurs in both male and female. infertility دا مسله چې دا یوازې په سړو کې نه ده، دا په ښځو کې هم ده. یعنې په ښځو کې هم د انفرټیلیټي مسله راځي او په سړو کې هم د انفرټیلیټي مسله چې دا هغه راځي. نو دا زموږ سره په دې دواړو سیکس کې چې دا زموږ سره وي. اوس د دې کاسې څه دي چې سړی او ښځه واده وکړي، دوی ډاکټر ته لاړ شي، بچي نه کېږي. اوس په سړي کې څه مسله وي، نو د هغې غټ وجوهات چې دي هغه څه دي؟ د سړي بانجپن، دکې چې دا کوم بانجپن دا کوم صلاحیت دی د بچي پیدا کولو ماده به دکې یا نه لري یا نشته، د هغې غټ وجوهات چې دي څه دي؟ نو د دې د ټول نه اولنۍ وجه چې دا هغې ته مونږ وایو ایزوسپرمیا. دا یو کنډیشن دی. په دې کې څه چې وین دیر از نو، زه به دلته ولیکم وین دیر از نو سپرم اور لیک اف سپرم، چې زموږ سره سپرم نه وي. اوس زموږ سره سپرم چې دی هغه موجود دی، خو په دې کې څه مسله راځي. نو کوم اولنۍ کنډیشن چې کوم یو دی نو هغې ته مونږ وایو ایزوسپرمیا. دې خبرې مطلب څه دی چې دا سپرم چې دی دا زموږ سره د ایک ته نه رسي. ایک چې په کوم ځای کې پروت دی د فیمیل لا، نو دا سپرم چې دی هغه ځای ته چې دی نه رسي. نو دې کنډیشن چې زموږ سره کوم یو دی ایزوسپرمیا. په دې کې څه چل کېږي څه کوي؟ زموږ سره اوس چې کوم سپرم دی وایټ فلویډ د سړي سپرم مووز آوټ آف ټیسټس. تاسو مونږ په میل ریپروډکټیو سیسټم کې مونږ دا ویلو چې زموږ سره چې کوم سپرم پیدا کېږي په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ هغه په ټیسټس کې پیدا کېږي. 2 ایګز دي په هغه کې پیدا کېږي and mixes with liquid. دا خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره د ټیسټس کې زموږ سره چې کله سپرم پیدا شي، نو دا زموږ سره په یو ډکټ کې، زه به دا ووایم سیمینیفرس ټیوبیول، یا به زه دا ووایم چې اپیډایډیمس، دا هغې طرف ته چې دی مومنټ کوي، یعنې دغه پایپ نما شکل ته چې دی مومنټ شروع کړي. د ټیسټس نه چې دی سپرم راووتو، اپیډایډیمس یا زموږ سره ایجیکولیټري ډکټ یا زموږ سره سیمینیفرس ټیوبیول، دا هغې کې زموږ سره مومنټ کوي. نو په دغه کې څه چلي چې زموږ سره کم دغه ډکټ چې دي په دې کې زموږ سره لیکویډ وي. نو څه چلو شي؟ زموږ سره دغه سپرم چې دي د دغې لیکویډ سره شامل شي. څوک څه کوي؟ لکه سپرم چې دی هغه زموږ سره د ټیسټس نه چې دی هغه ووتو، دغه ډکټ کې دا اوس ور روان دي، د دې چې کومه لاره ده، نو په دغه لار کې زموږ سره څه دي؟ لیکویډ دي. نو دا سپرم او دا لیکویډ چې دی زموږ سره میلاو شو. نو دا چې کله میلاو شو دا څه چل کوي؟ اول ځان به دې پوه کوئ، دا سپرم چې کله د لیکویډ سره میلاویږي نو څه چل کېږي؟ لیکویډ پرووایډ پروټیکشن اینډ نیوټریشن ټو سپرم. زموږ سره دا سپرم چې په دې ډک کې د دې لیکویډ سره میلاویږي، نو دا لیکویډ دا چل کوي چې د دې سپرم حفاظت کوي، او دا لیکویډ دا چل کوي چې د سپرم له خوراک ورکوي. دا ځکه په دې ډک کې د ده سره چې دی میلاویږي. خو چې کله دا سپرم زموږ سره د لیکویډ سره میلاو شي، نو دا خبره یاد ساتئ چې سپرم وذ لیکویډ از کالډ سیمن. دې ته بیا موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیمن وایو. کله چې دا سپرم راشي د دې لیکویډ سره شامل شي، نو دې دپاره موږ یو ټکی استعمالوو چې هغې ته څه وایي؟ سیمن ورته وایي. خو اوس دا دواړه زموږ سره میلاو شو، نو څه چلو شو؟ ان ایزوسپرمیا د ډکټ بیکم بلاک ډیو ټو سم ریزن. اوس سپرم چې دی هغه زموږ سره د ټیسټ نه چې دی ووتو، دا به اوس ایک ته چې دی هغه به ځان رسوي. ټیک شو؟ چې کله ایک ته ځان رسوي، نو سپرم چې په کومه لاره باندې ور روان وي، نو څه وجوهاتو د وجې نه دغه لاره چې ده هغه بنده شي. نو چې کله دا لاره بنده شي، لکه فرض کړه زموږ سره چې دی دا زموږ سره ټیسټس دی، دا زموږ سره هغه لاره ده،
زموږ سره هغه ټیوبیولز دي. که فرض کړه دا پایپ نما شکل دا کوم ډکټ چې دی زموږ سره دلته کې بند شو، نو دا سپم دلته کې ودرېدو، نو زموږ سره دا سپم چې دی په دې ډکټ کې نشي تللی چې دا ایک ته چې دی ځان ورسوي. نو دې کنډیشن ته دې حالت ته موږ څه وایو؟ ایزوسپرمیا. نو موږ به څه وایو؟ سو سپم ډونټ مووز آوټ. دا سپم چې دی دا به زموږ سره څه کېږي؟ دا به زموږ سره نه وځي. نو دې کنډیشن ته ویلی کېږي ایزوسپرمیا. دویمه کنډیشن زموږ سره دی اولیګوسپرمیا. اولیګوسپرمیا موږ څه ته وایي کوئ؟ اماونټ آف سپرم از ویری لو. دا زموږ سره دویم کنډیشن دی. په دې کې زموږ سره څه چلي؟ زموږ سره چې کوم سپرمز دي د دې اماونټ چې دی هغه زموږ سره لږي، یعنې دا په لږ مقدار باندې چې دی ریلیز کېږي. سپرم چې کله زموږ سره د ایک سره ملاویږي نو دا زموږ سره ځي، دا ور رواني زموږ سره مومنټ کوي، خو یو سپرم او یو ایک زموږ سره ملاویږي. خو په دې کنډیشن کې په اولیګوسپرمیا کې زموږ سره چې کوم سپرمز دي نو هغه به لږ مقدار باندې چې دی ریلیز کېږي. less than 20 million in 1 ml. زموږ سره مقدار څونه پکار دی؟ 20 میلیون پکار دی یا د 20 میلیون سیوا پکار دی. په څونه کې؟ په 1 ml کې. په 1 میلی لیټر کې زموږ سره څونه سپرمز پکار دی؟ 20 میلیون سپرم زموږ سره پکار دی یا د دې نه زیات. Normal man ejaculate 2 million to 5 million sperm in which څه کوي؟ زه به دا ولیکم په دې فقره باندې چې دی ځان پوه کړئ. Normal man ejaculate 2 million to 5 million sperm in which 20 to 150 million sperm is present. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ زموږ سره چې کوم نارمل سړی دی نو هغه چې زموږ سره څونه سپرم زموږ سره وباسي نو هغه د 20 نه واله د 150 میلیون پورې چې دی هغه وباسي. اولیګوسپرمیا کې دا چلي چې نارمل سړي ته دا پکاري چې دی د 20 میلیون نه واله د 150 میلیون پورې سپرم دی ریلیز کړي. خو په اولیګوسپرمیا کې څه شي؟ دا سپرم زموږ سره ریلیز شي خو دا د 20 میلیون نه چې دی زموږ سره لږي. نو د دې د وجې نه هم بانچپن په سړي کې چې دی هغه راځي. ښه، درېیمۍ کنډیشن چې زموږ سره دی نو هغې ته موږ وایو deformilities of sperm. په سپرم کې زموږ سره څه چینجز راشي. لکه موږ د سپرم خبره کوو نو د هغې شکل زموږ سره چې دی یو هیډ دا زموږ سره څه دی؟ دا هیډ دی او دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره ټیل دی. نو deformilities داسې وشي چې when there is no proper shape of sperm. کله چې زموږ سره چې کوم سپرمز دي د هغې شکل کې څه چینجز راشي، په ټیل کې چینجز راشي، په دې هیډ کې چینجز زموږ سره راشي، نو دا سپرم چې دی د کار ووت، نو دې ته ویلی کېږي deformilities of sperm. نو د دې د وجې نه هم په سړي کې څه راځي؟ بانچپن راځي، د پیدا کولو صلاحیت چې دی هغه په دوی کې ختم شي. څلورمنی حالت زموږ سره څه دی؟ autoimmunue disorder. اوس ما تاسو ته ووایي چې کله لار بلاک کېږي سپرم نه وځي نو هغه زموږ سره کومه ده؟ هغه ایزوسپرمیا ده. چې کله زموږ سره اماونټ برابر دی خو چې کله اماونټ لږي نو هغه زموږ سره کومه ده؟ اولیګوسپرمیا. شیپ از آلسو نارمل. چې کله زموږ سره شیپ کې څه چینجز راځي هغه زموږ سره deformilities دي. اوس زموږ سره نه ایزوسپرمیا شته نه اولیګوسپرمیا شته نه پکې deformility شته. خو بیا څه چلو شي؟ accidentally antibodies are born. په جسم کې څه انټي باډیز پیدا شي نو هغه انټي باډیز څه چل کوي؟ and attack on sperm which kill it. څه انټي باډیز زموږ په جسم کې جوړ شي دغه انټي باډیز دا چلو کوي چې په دې سپرم باندې چې دی اټیک وکړي. نو چې کله به اټیک وکړي دا سپرم چې دی دا د کار وباسي. زه به دا وایم چې دا کیل کړي دا ډډ کړي نو دې کې د مومنټ صلاحیت ختم شو. چې مومنټ صلاحیت پکې ختم شو نو دا بیا هغې ته څنګه ځي؟ نو دا زموږ سره څه وجوهات دي چې د دې د وجې نه د سړي چې کوم سپرم دي هغه ایک ته د هغې رسایي ونه شي، هغې سره میلاو نه شي، فرټیلایزیشن چې دی هغه زموږ سره نه کېږي. نشي کولی. مین انفرټیلي وجوهات څه دي؟ یو ایزوسپرمیا ده چې کله سپرم زموږ سره ټیسټس نه وځي خو په لاره باندې چې دا کوم د ډکټ نه پاس کېږي په هغه ډکټ چې دی هغه زموږ سره بلاک شي نو سپرم د دې نه بیا نشي پاس کېدی. اولیګوسپرمیا دې ته وایي چې کله سپرم د خپل حد نه لږ ریلیز شي نو هغې ته موږ اولیګوسپرمیا وایو. deformilities پکې راځي چې زموږ سره چې کوم سپرم دی د هغې شکل زموږ سره خراب شي. او autoimmunue disorder دا دی چې کله زموږ سره انټي باډیز پیدا شي هغه د سپرم زموږ سره کیل کړي مړی کړي نو د هغې د وجې نه زموږ سره څه جوړ شي؟ سپرم چې دی هغه د کار وځي، ایک سره چې دی هغه فرټیلایزیشن نشي کولی. نو دا زموږ سره میل انفرټیلیټي وایي. په دې پسې انشاءالله زه تاسو ته فیمیل انفرټیلیټي چې دی تاسو ته ووایم. تھینک یو ډېر مننه.